که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځو په ریلیشنشپ باندې کار کوو چې څنګه موږ کولای شو په یو ډیټابیس کې ټیبلونو ترمنځ ریلیشنشپ جوړ کړو. راځو خپل ډیټابیس اوپن کوو. دلته موږ د ټریننګ کورس ډیټابیس په نوم باندې یو ډیټابیس جوړ کړو. دا اوپن کوو. دلته مو څو ټیبل دي؟ 1 2 3 4 5 6. دا شپږ ټیبل دي. مثال دې کې موږ د دې ترمنځ باندې چک ترمنځ کې ریلیشنشپ ورکو. راځو ډیټابیس ټولز باندې کلیک کوو. دلته بیا راځو ریلیشنشپ مثال ریلیشنشپ هم دلته کلیک کوو. کله تاسو ګورئ مثال add tables دلته وګور tables دا مختلف ټیبلونه دي. دا links مثال links کوم link ټیبل نه چې دی دا کوئریګان چې دی all ټول راوخه. موږ ټیبل باندې کار کوو چې دلته موږ چې وکړو ټیبلونه سره لینک کو. تیز نه دانی سما تر دیز پورې دا مثال بلاکوما یا دلته رانی سما او بیا راځم مثال دا سره بلاکوم په دې شکل سره او دا را اډ کوم دلته مثال دا ټیبل نوم دلته راوسته. دلته ګورئ دا کوم چې پرایمری کې ټیبل پرایمری کې فیلډ دی هغه سره چې دا ټیبل دا کی دی کیو سره دا انستراکټر ټیبل شو دا پیمنٹ ټیبل شو او دا سرټیفیکیټ ټیبل شو او دا ټیبل سټوډنټ شو دا ټیبل کورس شو دا ټیبل انرولمنت شو. که دلته راشم او دا کلیکم په دې شکل سره دا سټوډنټ دی. دلته ګورئ سټوډنټ آی ډی دی. د دې نه دا سټوډنټ آی ډی نسم دلته په دی باندې اچو. مثال دا ورته چې کریټ وس سمپل ساده ریلیشنشپ جوړو. مثال ورته چې کریټ دا د دې ریلیشنشپ د دې او د دې ترمنځ څه شو جوړ شو. بیا راځم کورس آی ډی د دې نه نسم دا فورن کې دی او دا پرایمری کې دی. د دې سره چې کوم لینک کوم مثال دې سره لینک کوم ورته چې کریټ دا د دې سره لینک شو. بیا راځم دلته ټیبل سرټیفیکیټ دی. ټیبل سرټیفیکیټ دی او بل مثال پیمنٹ دی. پیمنٹ مثال دلته کو ګورئ د انرولمنت ټیبل دی. انرولمنت ټیبل چې د دې ځنې په دې آی ډی باندې چې انرولمنت آی ډی باندې ورته چې کریټ مثال د دې ترمنځ دا ریلیشنشپ جوړ شو. مثال د دې ټیبل او د هغې ترمنځ د څه شو ریلیشنشپ جوړ شو. دا چې د سرټیفیکیټ دی. سرټیفیکیټ مثال دلته سرټیفیکیټ آی ډی دا انرولمنت آی ډی دی په دې شکل سره او دا سټوډنټ آی ډی دی. دا سټوډنټ آی ډی مونږ کولای شو چې د دې سره لینک کو. دلته راشو پر سټوډنټ واچو مثال د دې سره لینک شو. د هم دې ټیبل نه کورس آی ډی راخلم او د دې سره کورس سره لینک کو. مثال دا د کورس سره لینک شو کریټ. په دې انرولمنت ټیبل کې باید مونږ یو بل فیلډ اضافه کړی چې انستراکټور څوک دی. د دې کورس لپاره انستراکټور څوک دی. انستراکټور آی ډی باید موجود وي چې دا ټیبل د دې سره څه شي لینک شي. اوس راځم په دې ټیبل کې ورته ډیزاین ټیبل ورته ورته لیکم چې یا دلته راځم دې کې ورته اضافه کوم یا انزرت یا اضافه کوم ورته چې انستراکټور آی ډی مثلا نمبر دا نمبر دا څه شو نمبر شو. دا زه اوس کلوز کوم ورته چې سیف دې کې اوس انستراکټور آی ډی رااله. دا انستراکټور آی ډی د دې سره لینک کوم. مثال د دې سره مې لینک کریټ لینک د دې ترمنځ څه شو کریټ شو. دا ټیبل د چا ریلیشنشپ و چې موږ ساده ریلیشنشپ کریټ کو. په دومره تاسو ورته پوه شئ چې مثال موږ مکمل آی ډی ګانې مثال پرایمری کې فورن کې مثال د دې دا چې د پرایمری کې ده او دا فورن کې ده. د سټوډنټ ټیبل کې سټوډنټ آی ډی پرایمری کې او دا سټوډنټ آی ډی فورن کې. دا کورس کې کورس آی ډی پرایمری کې د ګور کیو سره ده. بیا دا کورس آی ډی چې ده فورن کې ده. د دې لپاره په دې شکل سره تاسو کولای شئ چې دا ټیبل سره لینک کړئ. دلته موږ دا ټیبل نورم ساده کولای شو چې مثال
دلته انرولمنت آی ډي باندې یا دا واخلو د انرولمنت سره لینک کو کدی ته زراشم دا نوټ مثلا دا لینک باندې کلیک کوم ورته چې ډیلیټ یس په دې لینک هم کلیک کوم دی باندې او ورته چې ډیلیټ یس په دې باندې رائټ کلیک کوم او راي بشم ورته چې ټیبل ډیزاین دا دوه فیلډونه به چکم ډیلیټ وکم ورته چې ډیلیټ یس دا هم چکم ډیلیټ او یس دلته به چکم انسرت او دې کې ورته چې انرولمنت آی ډي چوکم انرولمنت آی ډي به اضافه کوم ورته چې نمبر سیو او بیا به دا کلوز کوم دته به خپل ریلیشنشپ وینډو ته راشم دا انرولمنت ټیبل چې ده مثال دلته انرولمنت آی ډي دا چې ده پرایمری کې ده او دا چې ده فورن کې مثال دا په دې باندې چې ورته چې کریټ دا چې شو یو ریلیشنشپ د دې ترمنځ جوړ شو دا ریلیشنشپ مونږه چې جوړم کو نو دا ریلیشنشپ په دې شکل سره جوړیږي او مثال د دې ترمنځ د اړیکې موږ کله چې وایو ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم د هر یو ټیبل چې یو ریلیشن دی یعنی یو اړیکه ده دلته چې ریلیشن د دې سره ریلیشن مثال د ډیټا په مختلفو ټیبلونو کې تقسیمیږي اوس د دې سایز نه غټیږي کله چې تاسو په دې سټیج سره لای چې کله تاسو ای آر ډي یا انټیټی ریلیشنشپ ډیاګرام جوړ کو نو بیا دا په دې معنی شو چې تاسو خپل ډیټابیس نارملایزیشن پروسه ټول ختم کړه او فائنل دغه ډیاګرام چې تاسو جوړ کړو نارملایز تاسو ډیټابیس نارملایز ده نو اوس موږ تاسو په دې باندې پوښتنه چې څنګه ریلیشنشپ باندې موږ کار کوو نو راځو په بل ویډیو کې د دې تر منځ لینک او ډیټا انټری باندې اوسه کار کوو مننه چې تر دې دمه زما سره وای دا ویډیو هم د نور ملګرو سره هم شریک کړئ چې ترڅو هغه هم ترنه ګټه پورته کړي خپل وړاندیزونه مو د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ په خپل ژبه مو مهارتونه پورته کړئ مایکروسافت اکسس په پښتو ژبه